اهل زیغ هغه علماو ته ویل کېږي چې دوی په دغسې خبرو کې نخلي او داسې خبرې خلکو ته بیانوي، داسې خبرو کې خلک مشغولوي چې په هغه خبرو کې اسلام ته، دین ته او حق ته، مسلمانانو ته پکې ګټه نه وي. دې ته ویل کېږي اهل زیغ. نو اهل زیغ الله رب العزت موږ تاسو له ښودلي، حدیث پکې راغلی و که نه چې داسې زمانه به راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه، چې ان قریبه داسې زمانه را روانه ده ان یأتی علی الناس زمان چې په خلکو باندې به داسې یو زمانه راشي لا یبقى من الاسلام الا اسمه، د اسلام به خالی نوم پاتې شي، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، د قرآن کریم به خالی دا رسم پاتې شي، دا کرخي او دا ظاهر. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، جماعتونه به داسې آباد وي چې کاشیانې او چپس وغیره شیان به پکې لګېدلي وي، ښایسته ماربلې. وهي خراب من الهدى، د هدایت نه به خالي وي. علماءهم شر الناس تحت ادیم السماء، علماء به د اسمان د لاندې په انسانانو کې بدترین انسانان داخل کړي. من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود، امدوی نه به فتنه را سرګندېږي، هم بیرته به په امدوی کې واپس کېږي. نو د دوی کار به څه وي؟ کار به دا وي چې په داسې خبرو کې به دوی بحث، مباحثه، خبرې، لانجه، داسې خبرو ته خلکو ته دعوت ورکوي چې په هغې کې اسلام ته، قرآن کریم ته، دین ته او معنویت ته، مسلمانانو ته ګټه نه وي. نو هغه دې ته اهل زیغ ویلی شوي دي دلته. نو دې زمانه کې چې موږ تاسو وګورو کوم علما چې هغوی یهود پرېښي، نصرانیانې پرېښي، د اسلام دشمنانې پرېښي، خپل مابین کې په تنظیمونو، په ډلو، په ګروپونو ویشل شوي دي. یو ملا په بل ملا باندې رد کوي، هغه بل په دې باندې رد کوي، او وړې وړې مسلې هغه یې راغستې دي میډیا ته، فیسبوک ته، یوټیوب ته جګوي، په هغې مناظرې کوي، په هغې بحثونه او لانجې کوي. امت ټول په شک او شکوک او شبهاتو کې اچولي دي. دا اهل زیغ دې ته ویل کېږي. اهل زیغ کاږه زړونو والا خلک، کاږه زړونو والا علما چې دوی د امت خیرخوا نه دي، دوی د دین خیرخوا نه دي، دوی سره د دین فکر نشته. کوم علما چې مناظرې کوي او په وړو خبرو مناظرې کوي، یهود د هغوی ظلم، د هغوی بربریت، اسلام په مقابله کې د کفر پالیسیانې، د کفر پلانونه، دسیسې، اسلام ختمول، مسلمان ختمول، هغه دسیسو په باره کې دوی بیخي چاته څه وایي نه، لکه چې بیخي دوی د هغې نه خبر نه وي. بس وړو وړو خبرو پورې به نښتې وي. څوک به وایي چې د سنتو نه بعد دعا وکړه، بل به وایي چې د فرضو نه بعد وکړه، بل به وایي چې په لمانځه کې رفع الیدین چې دې ونه که مونځ نه کېږي، بل به وایي چې رفع الیدین دې وکړه مونځ نه کېږي، بل به دا وایي چې امین په زوره ووایه، بل به وایي چې امین په ښکته ویل پکار دي. بس په همدې مسایلو کې به نښتې وي. نو دې ته اهل زیغ علما وایي. مشابه خبرو پسې به روانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دوه قسمه روایات نقل شوي عمل، دا یو به رالګېدلی، دا یو نیولی وي، هغه بل باندې به رد کوي، دا بل به رالګېږي، دا یو رانیسي، هغه بل به رد کوي. ابتغاء الفتنة مطلب یې څه شی دی؟ د پاره د لټولو د فتنې او د فساد. کله چې کوم عالم د الله په دین عمل پرېږدي، د الله ډار یې د زړه نه ووځي، نو دې عالم نه بیا فتنهګر جوړ شي. دې په ځای چې د ده نه خیر خور شي، د نه بیا په ولس او په قوم کې شر خورېږي. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله، او د پاره د لټولو د حقیقي معنا د هغې، یا فتنهګر او فسادي دی، یا دا دی چې دا غواړي چې زه داسې خبرې خلکو ته وکړم چې زما نوم وشي چې پلانکی مولوي صاحب ډېر ناشنا ناشنا خبرې کولې، عجیب روایتونه ویل، عجیبې خبرې کولې. ابتغاء تأویله. اهل زیغ خلک د هغوی کارونو مقصد دوه شیان دي. یا خدا دی چې فتنهګر وي، فتنې پسې ګرځي، لانجې او بدبختي دا یې خوښ وي،
فساد خوخوي یا دا ده چې دا خوخوي چې ما ته خلک غټ عالم ووایي زما نوم وشي. وګوره د دې خبرو په مطلب نور ملایان نه پوهېږي پلانکي مولوي صاحب چې هغه داسې دومره اقواله پکې پیش کړل. وما يعلم تأويله الا الله او نه پوهېږي په حقیقت د دې باندې الا الله مگر الله پوهېږي. اوس الله د دویم قسم علماو تذکره کوي، هغه علما چې هغوی الله والا دي، د الله نه یریدونکي علما دي، هغوی ته راسخون فی العلم علما وایي. والراسخون فی العلم یقولون ربنا یقولون آمنا به. راسخون فی العلم د هغوی تعامل د الله د کتاب سره د محکمات او د متشابهات سره څنګه دی؟ د راسخون فی العلم علما او د متشابهات او د محکمات سره تعامل دا دی چې دوی راسخون فی العلم علما دا وایي چې کم متشابهات دي او کم محکمات دي دا د الله دی طرف نه نازل شوي دي او زمونږ په ایمان دی. دا د راسخون فی العلم علماو د الله د کتاب سره تعامل وي. او راسخون فی العلم علماو کم صفات دي؟ څلور صفتونه علماو ذکر کړي دي. یو صفت دا ده التقوى بینه و بین الله، د الله او د دې په مابین کې معامله د تقوا وي، د الله نه یره د په زړه کې موجود وي. دویم التواضع بینه و بین الخلق، د الله د بندگانو مخلوق په مابین کې د عاجزۍ معامله وي. تکبر نه کوي، ځان په چا باندې لوی نه بولي چې زه لوی سړی یم، زه ګوره دیندار یم، زه کامیاب یم. دا خلک دا په ګناهونو کې لتاړ، دا رذیل خلک، دا پسمانده خلک، دا داسې نه کوي. داسې نه چې ګناهونو باندې رد نه کوي، غلی پاتې کېږي، خو په چا ځان لوی نه ګڼي. دریم الزهد بینه و بین الدنیا، دنیا سره مینه نه وي، د بنګلو سره، د موټر سره، د پیسو سره، د خوندونو سره، د ښځو سره، دنیا پرستی، ماده پرستی دا یې په زړه کې نه وي. د چوکۍ سره، د منصب سره دې سره مینه نه وي. الزهد بینه و بین الدنیا، ملنګي، درویشي، عاجزي دا یې خوښ دی. څلورم صفت یې دا دی چې المجاهدة مع النفس، د نفس مقابله کې بیا تعامل دا وي چې د نفس مقابله کې نفس تیرا هوا او هوس خوندونه غواړي، د هغې په مقابله کې کارونه کوي. د نفس په مابین کې مجاهده مقابله وي. دا څلور صفات چې کوم عالم کې موجود شي دته ویل کېږي راسخون فی العلم علما. او د راسخون فی العلم علما کې یو بل صفت دا ده چې دوی سره د خپل خاتمه غم وي چې زما خاتمه به څنګه کېږي، چې زه به په ایمان سره دنیا نه ځم او د کفر سره، دا غټ غم ورسره وي. د دې وجه نه دوی دعا کې دا وایي ربنا ای رب زمن لا تزغ مکږه قلوبنا زړونه زمن بعد اذ هدیتنا، وروستو د هغې نه چې تا موږ ته هدایت کړی، وهب لنا من لدنک رحمه، او بخشش راکړه موږ ته من لدنک د خپل طرف نه رحمتا مهرباني، انک انت الوهاب یقینا ته بخشش ورکوونکی. نو دوی سره د خپل خاتمه غم وي. د دې وجه نه اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بارک راضی چې دا فرمایل چې د خاتمه په اعتبار سره ز خپل ځان د خنزیر نه مخکته ګڼم. معنا دا ده چې کچرته زما خاتمه خراب شي په کفر باندې مرشم نو خنزیر خو بیا زمانه خشو کنه. نو هغه به دا خبره فرمایله د ډېر عاجزۍ د وجه نه چې د خاتمه په اعتبار سره ز ځان د خنزیر نه مخکته ګڼم. او حافظ ابن قیم رحمت الله علیه بارک راضی چې هغه دا لیکلي دي لقد قطع خوف الخاتمه ظهور المتقین، د خاتمه یره د متقیانو خلکو ملا ماته کړی دی چې زما خاتمه به څنګه کیږي. زه خو یو وخت ښه عالم او دیندار یم، نو خو خاتمه پته نشته. بلعم بن باعوره سره څه چلو شو؟